یله کنه وا شریفه بچې څنګه چلې دا چې خورین پرین ونج پنج ولاړې خیر خو به یې کنه څنګه چلې کړي خو به دې نه پرتوب کې یاره شابه شریفه باچا یې خبره ده چې ته که کړي مې نه دي که نه کیدی شي اوس رانه لاړ شي یې غوره ګرد چاپېره رانه سرو خولو والا دي هسې نه چې راباندې حمله وکړي ګنتم چې خړیت په خړیت کې مزه خو ډېر زیات وېرېږم تېر شه د دې پارټۍ مارټۍ نه تېر شه کور ته ځان رسو راځه چې ځو یاره ته غلی شه که نه نواز شریفه ته غلی شه موږ ځان سره چې دی که نه وګوره پوځ والا راوستی دی د جړاګانو مشر خبره داسې ده که نه چې د بېنظیرې زوی ځان سره راوستی د خیره سره دی هغه به ورته سمبال کړي یلکه خورین ماله نواز شریف او شهباز شریفه خبره داسې ده که نه د چرګان راغلو خبره داسې غلم په ګډه کړې د ما ورمخې کوئ خبره داسې ده که نه چې زه ګوره مخامخ جنګونه نه شم کولی زما تاریخ ټول ته معلوم دی خلکو رانه پرتوګونه ویستي ورتګونه مورته پرېښي دي که چېرته د شاوخوا نه ګزار خو زه پرې کوی شم ما ورته مخې ته مه کوئ یاره د بېنظیرې زویه اوس راته معلومات وشو کې نه کیږي او نه پسکوي د شاوخوا نه ګزارونه کې اوغلی هې د منظور پښتون صاحب ته منظور پښتون صاحبه خیر د موږ ته پکې ایسه راکړه موږ هم راغلي ته مزدوري وکړو ای خدای دې تاسو تباه او برباد کړي ولې د پښتنو سرونه تاسو ته د مزدورۍ ښکاري تاسو بې مزدوري وکړئ د هغې د په مینه باندې مزدوري وکړئ زه خو دلته راغلی یم چې خپلو پښتنو ته خپلو خلکو ته د حق وغواړم او زه د دې خلکو یم او تا د خدای خبر چې د کوم د رنجیت سنګ د پیداوارو نه راغلي او دلته زموږ پښتنو باندې راجونه کوئ او زموږ په پښتنو باندې بزنسونه کوئ د هغې د په وینو باندې بزنسونه کوئ او زه د خپلو پښتنو ته یم چې راشئ د پی ټي ایم سره یو ځای شئ دا خلک په حقه دي او خپل حق وغواړئ موږ ستاسو خپل خلک یو او خپله خاوره به د دې منافقو او د دې غدارانو نه ازادو او د دې غلو نه به ازادو نو تاسو ټول نه هیله کېږي چې زموږ سره یو ځای شئ په دې کاروان کې او نن خو داسې ګیلمن صاحب لاړو داسې ډېر ګیلمن به لاړ شي که تاسو نن راویښ نه شئ نو سبا به د دې ګیلمپن په ځای داسې ډېر ګیلمن لاړ شي د دې دنیا نه او تاسو به دغسې ویده زه بیا هم خپلو پښتنو ته وایم چې تېرو ټوپ پسې مه ځئ د چا پارټۍ پسې مه ځئ صرف پی ټي ایم ته راشئ او پی ټي ایم په حقه دی او ستاسو خپل خلک دي او تاسو ټول نه امید کېږي چې ګیلمن ته د زړه نه دعا وکړئ او الله پاک دې هغه د هغه دنیا ښایسته کړي په غم یې غمجني و الله پاک دې ورته شهادت قبول کړي او تاسو نه بیا هم هیله کېږي چې زموږ سره یو ځای شئ سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته لر او بر یو افغان د غټو ټوپکو وطن کې په کڅو مرغو ډزې کېږي چا چې د امن بیرغ هسک نیولې هغو به مري په هغو ډزې کېږي